مګر خلک که غریب دي خو بې غیرته نه دي. ان د اجدادو نه تر نن تاریخه پورې دوی خپل هغه د دښمن ته چې کومه خبره ده هغوی یې لوست ورې کړی نه دی. د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ قومي مشرانو هغه مهال خپلې ستونزې له چارواکو سره شریکې کړې چې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلین د یادې ولسوالۍ د خلکو د ستونزې اورېدو لپاره سیمې ته ورغلي وو. دوی وویل چې له اسلامي امارت سره اوږه په اوږه ولاړ دي او له مسؤلینو یې مننه وکړه چې ولس ته ورځي او ستونزې له نږدې څخه اوري. او ډیره مننه د امارت اسلامي علماو مشرانو نه کوو چې هرې ستونزې نه ځان خبروي. ځکه د کور مشر چې ویا چې د خپلې کورنۍ نه ځان خبر نه کړي نو کورنۍ څه پته لګېږي. حتما مسؤلیت یې لري دی مسؤله وي چې را د کور د بچو نه زه مسؤله یم. همداسې امارت اسلامي زموږ مشر کور دی. قومي مشرانو په ناسته کې ویل چې په یاده ولسوالۍ کې لوړ والور په مړینو کې بې ځایه لګښتونه د قومونو ترمنځ شخړې او د کار زمینه نه برابرېدل هغه مهمې ستونزې دي چې باید ورته د حل لارې چارې ولټول شي. نو دا ستونزه دی، دا ژوره ستونزه چې د خلکو د فقر دپاره داسې تصمیمونه ونیول شي چې هغه په مرستو هم نه کیږي. کله کله د خلکو وایي چې دا مرستې وشي، نه د مرستې نه کیږي. کار پیدا شي ولس ته، خلک په کار راشي تر څو هر څوک خپل ځان دپاره او د کورنۍ دپاره نفقه حلاله وګټي. د خوست د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو رئیس مولوي میا محمد ولي صدقي د خلکو ستونزې واورېدې او ډاډ یې ورکړ چې یادې ستونزې به اړوندو ادارو ته ورسوي. په دا ټولو ولسوالیو موږ ګرځېدلي دي، ځاځي میدان په ټولو ولسوالیو کې موږ ګرځېدلي یو چې د خلکو اوبو ته ضرورت ده، د موبایل ډانګې ته ضرورت ده، د دې سړک ته ضرورت ده. داسې ځایونه وو چې هلته موږ موټر ودرول په پښو باندې وختلو او هلته خلکو زندګي تېروله. منده ته یو علاقه ده، داسې په دا علاقې موږ ماخوستان او د ماښام په مابین کې ورغلو. دغه ټولو مشکلاتو نه موږ خبر یو او ولسوالي خبره ده. ولایت الله رب العالمین په دې ګواه ده چې ولایت کې کله خبره یاده شي د ځاځي میدان خبره اول یادېږي. د یادونه وړ ده چې د خوست د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست د دولت په ټولو ولسوالیو کې ورته غونډې جوړوي څو د اړوندو ولسوالیو د قومونو شته ستونزې واوري او د حل لارې چارې ورته ولټوي.